بسم الله الرحمن الرحیم. سید مصطفی که زده یم. نن ورځ د اووم ټولګي کیمیا د عملي تجربو په لړۍ پیل کوو. ګلالۍ زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ تاسو په تجربه پیل وکړو باید تاسو ځان سره قلم او کتابچه ولرئ. ګلالۍ زده کوونکو، نن موضوع د موږ تاسو دا ماده ځای نیسي او حجم لري. موضوع ماده ځای نیسي او حجم لري. موخه یا هدف د موږ دا ده چې د غیر منظم هندسی جسم د حجم پیدا کول. د اړتیا وړ سامان، یعنی د ضرورت سامان چې کوم سامان ته ضرورت ده، د اړتیا وړ سامان. د اړتیا وړ سامان د څه دی؟ یعنی سامان هغه څه چې په تجربه کې په مصرف نه رسیږي. دې ته څه د اړتیا وړ سامان یې، لکه سلنډر یا درجه لرونکی بالون، یا یعنی درجه لرونکی چې تر 250 ملي لیټرو پورې د خپل خطونه لري. د دې پورې موږ تاسو په دې کې حجم یا اوبه زیولین 250 ملي لیټر اوبه په دې کې زیولای شو. درجه لرونکی سلندر، درجه لرونکی سلندر څو ملي لیټر؟ 250 ملي لیټر. دویم تیږه، او تور یا مزه تار. د اړتیا وړ مواد، د اړتیا وړ مواد هغې ته څه دی؟ اوبه. خاص د دې مواد څه دي؟ اوبه. ښه، کړنلاره یې داسې ده. کړنلاره. ګلالۍ زده کوونکو، مخکې د دې چې موږ تاسې حجم نی یا د غیر منظم هندسي شکل لرونکي جسم حجم پیدا کړو، نو حجم داسې تعریفوو: د یوې مادې د جسم په واسطه د یوې مادې د جسم په واسطه د فضا د یوې برخې نیول عبارت د همغه جسم د حجم په نوم یادېږي. سره کامل لیکو. تعریف یې داسې ده: د یوې مادې د جسم په واسطه د فضا د یوې برخې نیول د همغه جسم د حجم په نامه یادېږي. دا یو تعریف، یعنی د حجم تعریف مو داسې وکړو چې د یوې مادې د جسم په واسطه د فضا د یوې برخې نیول د همغه جسم د حجم په نوم یادېږي. دا د حجم تعریف و. نو د دې دپاره موږ تاسې د اړتیا وړ سامان وښیل چې درجه لرونکی سلنډر، یوه تیږه او تور، چې په دې مخکې د دې نه چې موږ تاسې تیږه روخلو په تور مو تیاره بسته کړې ده، او د دې دپاره موږ تاسې اوبو ته ضرورت لرو. نو کړنلاره یې داسې ده چې لومړی به یو سلنډر روخلی، هغې ته به د څو ملي لیټرو په اندازه، مثلا د 80 ملي لیټرو په اندازه موږ دې ته اوبه علاوه کوو. څومره اوبه علاوه کوو؟ 80 ملي لیټره.
د دې شي 40 شپېته اویا د دې شي اتیا. خو دا کله چې موږ تاسې د دې اوبو حجم پیدا کوو باید په دقیق ډول وي. خب لومړنی داسې لیکو چې وی به مساوي شي دلته یې لیکو وی یک مساوي شو د اوبو حجم څومره ده 80 ملي لیټره 80 ملي لیټره. اوس دویم ورته مونږ دغه تیږه د تور په واسطه د دې په خاطر په دې کې کوو او د سلندر ته داخلو ترڅو د سلندر لاندنۍ قاعده چې ده موته نشي. په ډېر په احتیاط سره دغه تیږه په احتیاط سره د تور په واسطه د سلندر ته دننه کوو. ښه ګلالۍ زده کوونکو مخکې موږ تاسې حجم د اوبو چې 80 ملي لیټره و. اوس د دې حجم چې کوم ده تاسې وکسئ د دې حجم 80 دلته ده 1 80 2 80 دا د شي 90 90 د دې شي 490 د دې حجم څه ته جګ شوی ده دویم حجم یې ویدو بڅوي د تیږې او د اوبو یوځای ویدو مساوي شو 490 ملي لیټره. ښه اوس د دې دپاره چې موږ تاسې خپل مطلوب حجم یا د غیر منظم جسم چې تیږه ده دا منظم جسم زون ته حجم پیدا کیږي هغه څټ ته ښیو وروسته ښیو او د غیر منظم جسم د اوبو په واسطه حجم پیدا کوو. نو اوس د موږ تاسې مطلوب حجم څه شو وی به مساوي شي وی دو منفي وی یک مساوي کیږي د وی دو په ځای خپل قیمت راخولو څو لیکو 490 ملي لیټره منفي ای وی یک په ځای خپل قیمت راخولو 80 ملي لیټره دا به مساوي شي. نو وی به مساوي شي په څو سره ای 490 نه که موږ تاسې داسې په لنډغه ولیکو 490 منفي 80 څو به شي 4 نه چې صفر لوړ شي 4 ای نو نه چې ورته لوړ شي یو نو دا مساوي شو په څو سره په 14 ملي لیټرو سره چې دا د موږ تاسې د دغې تیږې چې موږ تاسې د سلنډر ته علاوه کړه د دې حجم څومره شو د دې تیږې حجم 80 ملي لیټره شو. دا و د غیر منظم هندسي جسم لرونکي ماده حجم. خو که چېرته یوه ماده تاسې ته ووایي چې دغه که چېرته منظم جسم و چې و منظم جسم و نو بیا به موږ څه رقم پیدا کوو بیا موږ داسې لیکو چې د منظم هندسي جسم حجم دا مساوي کیږي طول ضرب عرض ضرب ارتفاع یعنی اوږدوالی ضرب پلنوالی ضرب جګوالی دا درې سره به ضرب کې مثلا موږ تاسې ولیکو چې اوږدوالی څومره ده د طول په ځای ولیکو 2 سانتي متره ضرب عرض ولیکو 1 سانتي متر وبخه 1 سانتي متره ضرب ارتفاع ولیکو هم 2 سانتي متره. خب نو د دې دپاره موږ تاسې داسې کړای شو چې 2 ضرب یو 2 په 2 کې دي شي 4 د سانتي متر نه ټول لیکو سانتي متر مکعب چې دا د موږ تاسې د منظم هندسي جسم حجم شو یعنی 1 ملي
لیتر مساوي کیږي د 1 سانتي متر مکعب سره چې دا مساوي د 2 سي سره. دا و د ماده ځای نیسي، یعنې ماده ځای نیسي او حجم لري. تجربه چې د تاسو تمام ته اجرا کړه د لا بریاو په خیله. خدای پامان.